आवाز مې وکړو خودکشي ونه کې چا به تنګ کړی ته داسې وکړه چې سیند ته دانګې په هغه ودانګه وی په ډېرو خلکو کې تنها ملګري شته په تاسو کې زما په شان تباه ملګري شته زه ستاسو پیروکار یم خو دغه جواب راکړئ چې ستاسو قافله کې د بابا ملګري شته ټولو ملګرو ته سلامونه عادل ارمان یم د اقبال شاهي صاحب په حکم باندې راغلي یو خادګزو نګرام ته دلته یو پروګرام او د پروګرام له برکته ناز صاحب وی زمونږ د مین نور به دې کلي کې څه دي خو غم خادي به نه شي دیدنونه پکې وشي نو د ډېرو خوږو ملګرو سره پکې زمونږ ملاقات وشو اوس د یاد په توګه باندې یو ویډیو ریکارډ کوو چې هغې کې به راته سهیل صاحب تاج صاحب شعرونه وی او ساجد افغان صاحب چې دی نو د دې پروګرام صدارت به کوي او انور خیال صاحب ته به کې هم چې دی نو هرکلی وایو اوس په اول راشو سهیل صاحب لا محمد سهیل صاحب د صدر صاحب په اجازت راته یو څو شعرونه ووایي جي زمونږ شاعرانو کې یو دا کار هم غلطي که نه سټیج ته راشي بیا شعرونه ګوري نو دا مخکې نه تا ته پته نه وه چې ریکارډینګ کېږي ارشاد جي یو دو شعرونه چې تا غږ راونه کړو قربان لاړم آها تیز آواز تا غږ راونه کړو قربان لاړم بې ننګه زه د خدای په امان لاړم او د سرو په نرخو متا نه پیژندم غرقه شوې ډېر در نرزان لاړم او درې شعرونه نور چې هېڅ رنګ به رانه وړي بس جاړي اوس د زما د تلو نه پس جاړي او جانان خبر شو د بیلتون د زوره غم یې زړګړی کړلو تس نس جاړي او زما د تلو نه پس نیم نه دی پاتې د مخکې نه اوس یو په لس جاړي ډېر الله اوس په راشو انور خیال صاحب له ملګرو تاسو ورته واوا کولی شئ ارشاد انور خیال صاحب ما ویل کمرمه ترا غاړې وته ما ویل کمرمه ترا غاړې وته قربان دي شمه ترا غاړې وته ما د ځوانۍ خواږه لیدلې نو د جانان غمه ترا غاړې وته او کېدې شي تاج صاحب کېدې شي روغ شمه یقین لرمه بس که صنمه ترا غاړې وته ډېر الله مننه غمه زه ټولې دنیا پرېښودمه بس تا منمه واه او خیال زمانه خو د زړه وباسه چې ما ویل زما ترا غاړې وتې او اوس په راشو محترم ابراهیم تاج صاحب لا ارشاد تاج صاحب تیز آواز جی جی موبایل به در نږدې کو جی ارشاد دا اوس خبره ده وای چې که خدای مې چېرته هغه لیونۍ به نصیبه کړي که خدای مې چېرته هغه لیونۍ به نصیبه کړي نیولې چې مې څومره وظیفې دي دا په دې دي او غربت دی زه ورور پکې په وار پټېږو غربت دی زه ورور پکې په وار پټېږو جامې چې مې په غاړه کې اوږدې دي دا په دې دي انسان یم بیدباره یم اکثر ایسته منکر شم زما چې په اوږو دا پرښتې دي دا په دې دي او دوه شعرونه نور چې که په طواف یم بیا یې هم نه بخم هر څوک بخمه خو صنم نه بخم او زه یې خپل مرګ ته هڅولی ومه د بېروزګاره ورځې غم نه بخم چې د مرګ او ژوند په جوارۍ کې سړی پاتې راشي چې د یارانو په سیالۍ کې سړی پاتې راشي او څه داسې څیز به وي چې ستا د حیثیت وړ وي تا ته به یاره په ډالۍ کې سړی پاتې راشي ډېر الله بس دا ډېر او په آخره کې به ډېر محترم ساجد افغان صاحب له راشو چې د دې غونډې صدارت هم کوي د ساجد افغان صاحب په نږدو ورځو کې د شګو پړی کتاب هم چاپ شوی دی موږ ورته مبارکي وایو او ساجد افغان صاحب څه به راسره شریکوئ ډېره مننه تاسو ته اول د خپل کلي ته په راتګ باندې هرکلی وایم قربان او د اقبال شاهي مننه کوم چې کم از کم د هغوی د برکته زموږ ملاقات وشو ستاسو سره یو څو شعرونه چې ونه که دې ډېره هم اوچته ده ونه که دې ډېره هم اوچته ده څانګه دې زما په سر راښکته ده چار چاپېره ګورې څه بانه جوړې خپېره نه وباسې ما ته پته ده زه چې هم خطا وکم نو وربشم زه چې هم خطا وکم نو وربشم نن خو به شرمېږي ملامته ده او خدای خبر که اوس په بسم الله واوړي دغه بلا دلته کې عادته ده او ایسته مې افغان باندې ورواړوئ ځان یې راچولې بیا انګته ده او زه به سره اوس یو درې هایکوګانې شریکې ارشاد جي چې ارمان صاحب وایي چې وی چې ستا په درناوي کې چېرته وی چې ستا په درناوي کې چېرته کومو ملګرو پروګرام ونه کو نو ما وی چې زه به لا سپک شوی نه یم او آواز مې وکړو خودکشي ونه کې خودکشي ونه کې
چا به تنګ کړی ته داسې وکړه چې سیند ته دانګې په هغه ودانګه واه او وې مې هلکه په دې سپي څه کوي وې مې هلکه په دې سپي څه کوي وی چې دله تربیت ورکوم نو ما وې د ځان په شان سړی نه کې ډېره زیاته مننه ډېره مننه او دغې سره مال راکړي اجازت د خدای په امان او دا ټول ملګري او پکې زه یو پیر دوباره وښیم اسرار را دې خوښې ښکارې ټول پکې راغلل د خدای په امان مسله خو نشته دی